پیر بابا باندې خودونه سیلاب راغلی او بل ورځ وکړه چې مزار کې څومره خټې وي ویډیوګانې مو نه کتې. پیر بابا خو خپل ګاونډیان بچ نه کړه. بونیر زمونږ مسلمانان پښتانه ورونه دغه عزتمند خلک دا ښایسته خلک هغه غریبانان وجه د امتحان راغی یو الله دی چې هغه ته به اواز کوي. قرآن مونږ ته دا عقیده راغی یو الله. امتحان راغو تکلیف راغو مشکل راغو یو الله ته به اواز کوي. کم بابا کم مزار کم دربار دا مدد نشي کولی دا یاد ساتي. سورة حج کې الله رب العالمین فرمایي په خپله کمزوری دی ضعف الطالب والمطلوب. دا څوک چې ورته آواز کوي چې بابا را ورسېږه الله وایي دا هم کمزوری دی ځکه عقیده خرابه ده. دا عقیده بیمار دی مریض دی د عقیدې کمزوری دی. او دا چا نه چې غواړي دا هم کمزوری دی ځکه غریب وس نه کېږي څه بدله درکړي تا له به څه درکړي. سورة النحل کې الله رب العالمین فرمایي اموات غیر احیا. دی باندې خو مرګ راغلی مرګ والا دي په همیشه ژوندي نه په دنیا کې یو ځل پې مرګ راغی دغه دی خاورې پې پرتې دي. او وما یشعرون ایان یبعثون. دا په قبرونو کې چې پراته دي په دې هم نه پوهېږي چې د خپلو قبرونو نه به کله راپورته کېږي. هغوی د ځان نه دي خبر چې د خپل قبر نه به کله راپاسم زما او ستا نه به څه خبر شي چې ما ورته اوازونه کوو مددونه ترې غواړو. نو عقیده د توحید دا ډېره ضروري ده. د مکې مشرکانو توحید پرېښود فکفرت بانعم الله. د الله په نعمتونو کې غټ نعمت توحید دی. دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا غټ نعمتو د دې ناشکري وکړله. د توحید سره دشمني د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمني عداوت بغض دا یې شروع کړلو. نو الله رب العالمین څه وکړه فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله رب العالمین دې کلي ته وسکولو عذاب د لوږې او د خوف د دوی د عملونو د وجې نه. وګوره الله وایي لوږې مې پرې راوسته هغه فراخ رزقونه څه شو اپې الله بند کړو. قحط سالی پرې راغی په مکې والاو. د دې آیت د لاندې او سورة الدخان کې هلته وګورئ مفسرینو هغه تفاسیر وګورئ او هغه روایات وګورئ چې مکې والاو باندې څنګه عذاب راغی. داسې لوږې پرې راغی چې بیا به یې چیرړې خوړلې سرمنې به یې چوپلې او ویل چېره که دې کې صحیح او دې نه سره وځي او زمونږ دې معدې ته لاړ شي. او خوف پرې راغی یره پې الله مسلط کړلې. دا هم یو عذابي چې په دې زړه کې د خوف په دې زړه کې د یو یری. تاسو ته وختي ما ویلې زمونږ ستاسو روزانه د عذاب په موته مسلط پړه کې د خوف یره اله دا چلې اله دا چلې اله بیل دی اله دا چلې او کرایا ده او ګراني ده او مشکل دی او ټکسونه دي او فلان دی او فلان دی. دا عذابونه دي یاد ساته. الله رب العالمین زه چې چاله عذاب ورکوم داسې ورکوم بما كانوا يصنعون. دا د عملونو وجه بل څه نه د دې اعمال خراب. الله رب العالمین فرمایي